ما جوړوي الله جل جلاله سره حصدارانا ولی الله چاله حصہ نور کوي د دې خبرونه هغه پاک دی او بے نیاز دی او بیزاره دی د دین چې هغه چاله حصہ ورکړي وی پلانی له الله برخه ورکړه دا او وی پلانې د عالمین خالی نه دی نو دا څه عقیده چې دل الله برخه ورکړي کرامت جدا شه دی کرامت ویل کېږي چې الله خپل د یو نیک بنده د لاس نه داسې یو کار چې دی نو هغه وکړي چې عقل باندې هغه ګران خدا د دې بنده په خپل اختیار کې نه دا خدای الله په حکم الله کوي او هر وخت کې هم داسې نه کله چې الله وغواړي نو داسې وکړي اوس خبره دا پاتې شو چې کله د الله نیک مخلوق سره څوک زیاتې کوي یا مطلب دا دی چې یو مظلوم سره څوک زیاتې کوي نو الله دا غ مظلوم مدد کوي یا خپل دا غ نیک بنده مدد کوي او په تندرو لګي نو د خلکو بیا دا عقیده جوړه شي چې د الله برخه ورکړي او په پلاني تندرو لګي دا الله خپل د نیک خلکو په خپل مدد کوي یو سړی شهید دی او په زیارت کې پروت دی او تو ورته کنځلی وکي نو الله به داغه د غاړي جواب کوي خو تا نه دی خبر هغه نه خبر دی نه د دې خبرو سره کار شته خو هغه د الله ولی دی نو الله به جواب وکي په دې کنځلمار تندرو لګي چې دا نور ټول خلک بیا وایي چې ګوره کنه د برخي خاوندو کنو زما یو تر زوی مجيب نوم دی هغه د سټیپ سړی دی چې ته یولې دی چې تا ته بخان دي که زنانه یولې د چې هغه ته خان دي کم ځای چړې شو دا چړې په مس کې ولاړ ګټې ته دی غاړي زی واغړي نو زمونږ جرنده چې کم ځای کې زمونږ جرند دي د غلطه یو سړی په سپېړه والو چې شپې سړی لګي شو کټ را غورځي چوال تر یو پیری وغورځو هغه چې بیا راغی لک پری وته چې دواره بیا وغورځوالته چې درېمه پیرا بیا راغی پری وته چې بیا وغورځوالته لګي دا لک ځان جرند لدانې وړي د غټ سړی د پوګيري باندې خو مزوب ټیپ دی نو دانی وړي چې اوس ډیر هغه د هغه خاصه خنده عادت او د باري کما پوری یو خندل ال تکته زنانی یا دوی پوری یو خندل چې سړی لای سپېړه واچو اوس چې درېمه پیری کټ را وغورځو نو اوس مطلب دا دی چې خزي ورته وي چې سچل دینن کړ سکار به دې کړي چې در پسې شه دي د سوچ کو خبره په ذهن کې ګرځول او یو الک منن مذوب او هغه ما په سپېړي وای وی خدا زکتا سره دا کار کیږي نو سهار د وخت راوته یو نه به تاسو کو چې د سیو الکو ما په سپېړه والده داسو کو بل نه به تاسو کو نو زب وایم چې زما د اتر زوی د برخي خاون شو نعوذ بالله الله د برخه ورکړه نه د مظلوم الله د مرسته وکړه د مدد کړ دې دا د برخي خاوندان نه الله برخي چاله نه ور کوي حصے الله چاله نه ور کوي دا خو الله د خپل د نیکانو خلقو یا د مظلوم مدد کوي الله وی وبعزتي لانصرنك چې مظلومه زما دې د زما په عزت قسمی زبستا مدد کوم نو دا مدد ولا الله کوي نو ته شهید په قبر کې په ګټو ولې او کنځلي ورته کوي نو الله به داغه مدد کوي او خو نه خبره ده او د دنیا د حالاتو نه خبر نه دي دې ته ویل کېږي په ذات کې الله سره څوک شریک ول الله تعالی برخه نه ورکه خپل د خدای نه چاله حصے نه ورکه